السلام علیکم ملګرو، سلام خیر شه. امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری میا اکرم علي، او امید ساتم چې ټول ملګري به ښه یې. نن در سره د یو نوي ولاګ سره نیغ په نیغه یم د لاهور نه، او سحر وختي دی. نو که چېرې د نننۍ ویډیو نه خوندونه اخلئ تر اخره پورې ویډیو وګورئ. چینل که مو نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او زمونږه ویډیوګانې د ملګرو سره شیر کړئ. نن درته د اتوار ورځ ښیمه چې په څه طریقه به وځي، خو الله دې راباندې دا ورځ سره ستاسو په خیر سره وباسي. نو زمونږ سره اوسئ چې مخکې ته څه راځي تاسو سره به شیر کوو. کوشش به کوو چې داسې ښه څه در سره شیر کړو. ښه ملګرو، تاسو کتی شئ چې وخت د ناشتې شو. اوس داسې ټایم زه روان یم ناشتې دپاره به خوراک دپاره څه راخلو، پی به راخلو او وغیره چې څه د ضرورت دي هغه به رالو. نو زمونږ سره اوسئ، د هغې نه پس به بیا میلاوي. ښه ملګرو، تاسو کتی شئ چې مونږ پالشو باندې لګیا وو.
ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې تاسو ځان ته کیمره هم په خپله نیسئ، ایډیټینګ هم په خپله کوئ، بیکګراؤنډ میوزیک هم ځان له په خپله راوړئ او تمنیل هم ځان له په خپله تیاروئ او څومره هم چې کارونه یې ځان له په خپله کوئ. نو آیا ستاسو د دې نه بغیر نور څه کار شته که صرف کو دغه د یوټیوب چینل چلوئ؟ نن په دې ولاګز کې درته دا هم ښیم چې ډېرو ملګرو ته به پته وي که بیا هم کمو ملګرو ته پته نه وي چې مونږ نن سبا زیاتر چې کم دی په لاهور کې او مونږ د فرنیچرو شوروم دی اسلام آباد کې زمونږه فیکټري ده. نو به هر حال مونږ سره د پالشو دپاره هم کسان شته، ریګمال دپاره هم شته، د ډیلینګ دپاره هم شته زمونږ کمپنۍ کې. خو اکثر داسې وشي چې کم ایمرجنسي پالش یا ریګمال یا هر څه نو هغه هم مونږ په خپله کوو. لکه تاسو دا کتی شئ چې دا یو فریم زما له طرفه تقریبا چې فاینل شو ما پالش کو او به هر حال لږ ډېر کار پکې شته دی، لکه مطلب شیشه صفا کول د دې پاتې دي، نور پکې بیا چاپېره لږ ټک ټوک شته. دا کم فریم چې دی نو په دې کې به هر حال زه لګیا یم. دا و د هغه ملګرو د پوښتنې جواب په دې ولاګز کې مې در سره دا هم شریک کو او نور به انشاءالله که چېرې د ولاګز نه خوندونه اخلئ تر ماښامه پورې زموږ سره اوسئ. امید ساتم چې نور درته هم ډېر ښه څه شریک کړم. ښه ملګرو تاسو کتی شئ چې پالش مو د خیره سره وکړو دا هغه فریمونه دي او د دې نه پس ډېر ملګري دا پوښتنه هم کوي چې تاسو خپل دا ویډیوګانې په کوم ځای کې کوئ چې هلته دا قدرتي کم ښایست دی او د دې سره سره تاسو ته به اوس هم لږ ډېر اوازونه راځي د مارغانو، د طوطیانو یا د کوترو یا د تنظرو وغیره. نو زما هغه ملګرو ته بیا هم دغه پیغام دی چې همیشه دپاره کوشش کوئ چې ویډیوګانې لږې تیاری کوي خو ښې تیاری کوي او بله دا خبره چې په بیوټي آف نیچرل کې تیاری کوي او بیکګراؤنډ میوزیک به تاسو ته دومره ضرورت نه وي. هر کله چې تاسو خپلې ویډیوګانې په داسې ځینو کې تیاروئ. دا دی زما ټرایپوډ او دغه و زما مطلب زه به ورته خپل سټوډیو ووایم ځکه چې زه زیاتر ویډیوګانې د دې ځای نه کوم. دا زما هغه ټرایپوډ دی چې زه یې ځان ته په خپله سیټ کوم. ما سره تر اوسه پورې څوک کیمرمین څوک نشته او که چېرې تاسو بیا وګورئ نو ملګرو دا پوښتنه کوله چې ستاسو دا کم نوی مایک دی د دې اواز ډېر زیات صفا دی لکه دا خو هلن ساعت ما نه دی لګولی خو دا کم مایک چې دی د تاسو په څو اخیستی دی یا کم ځای نه میلاو شوی دی. نو به هر حال د دې مایک ما سره ډېر زیات وخوشو. له ټولو نه اول ما ځان له دا مایک اخیستی و خو دا کم مایک چې دی نو دا په لاټ کې راغلی او د بهر ملک نه ډېر ملګري به پوهېږي نو دا په لاټ کې یو دانه نیمه راځي نو دا ماته د هغې نه میلاو شوی خو اغستی مې چې کم دی په لاهور کې خو ډېر ښه مایک دی او زه پې خپل غزلې ټپې ټپییزې نظمونه او ولاګزې اکثر وایس چې کم دی په دې کې ریکارډ کوم. نو ملګرو امید ساتم چې دې ځای پورې مې ویډیو خوښه شوي. اوس په ځان لږ فرش کو او د هغې نه پس به بیا ګورو چې مخې ته ملګرو دا مې د ماما زوی دی سید مدثر شاه او زیاتر دوی بیرته اسلام آباد کې پاتې کېږي. سامان پکار دی شاپینګ وکړو او د هغې نه پس به بیا میلاوي. ښه ملګرو زمونږ واپس راغلو او روټۍ مو وخوړه او ماما زوی چې مکمو مدثر هغه لاړو هاسټل ته هغه لاړ او بیا به انشاءالله دوباره هم راځي. هلته یې ځان له کمره نیولې ده او خپل یونیورسټۍ ته شفټ شو. نو بس امید ساتم چې ستاسو به نننۍ ویډیو هم خوښه شوي او بیا به انشاءالله راځو د نوي ولاګ سره د نوي ځای نه
په نوي انداز کې او ان شاء الله زر تر زر بدله نورې ښه ویډیوګانې هم راوړم. تر د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکئ. په لوی الله مسپارم د الله په امان. Good night.